سپوږمۍ ده د سیند غاړه ده سپوږمۍ ده د سیند غاړه د بهار دی نو اوس وایه سپوږمۍ ده د سیند غاړه د بهار دی نو اوس وایه تا ویلي وو چې تا سره مې کار دی نو اوس وایه سپوږمۍ ده د سیند غاړه د بهار دی نو اوس وایه تا ویلي وو چې تا سره مې کار دی نو اوس وایه او ورځه پې هر یو سټیج درته تیار دی نو اوس وایه ورځه پې هر یو سټیج درته تیار دی نو اوس وایه بدل کې د رښتیا او دلته دار دی نو اوس وایه او د سر او زړه خبره و ټکو پیسو له راغله د سر او زړه خبره و ټکو پیسو له راغله چې حسن دې راوړی تر بازار دی نو اوس وایه او زه ګرځم په هوا د خپلې مور په دعاګانو زه ګرځم په هوا د خپلې مور په دعاګانو په تا پسې د ټول کلي ازار دی نو اوس وایه او په منځ کې مې د پلار توره ټوپک را اویزان دي په منځ کې مې د پلار توره ټوپک را اویزان دي بل میخ ته موسله بل ته ستار دی نو اوس وایه او د تورو 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 ته ویل دي سپینې سپینې د تورو 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 ته ویل دي سپینې سپینې سپین سرې اباسینه نن دې وار دی نو اوس وایه چې د حالاتو ستمونو هم وجل شروع کړه نو خپلو زړونو او ذهنونو هم وجل شروع کړه او هغوی ته وایي د وسلو کاروبارونه پرېږدئ هغوی ته وایي د وسلو کاروبارونه پرېږدئ وحشت سیوا شو ربابونو هم وجل شروع کړه هغوی ته وایي د وسلو کاروبارونه پرېږدئ وحشت سیوا شو ربابونو هم وجل شروع کړه او چې د کلتور په ودانۍ کې زلزله شروع شوه چې د کلتور په ودانۍ کې زلزله شروع شوه زموږ د خپل کور دیوالونو هم وجل شروع کړه مننه جی او د خپلې ژبې او تاریخ نه لرې باسي بچي د خپلې ژبې او تاریخ نه لرې باسي بچي زموږ وطن کې کتابونو هم وجل شروع کړه او وطن ته داسې لیونۍ هوا راوالوتله وطن ته داسې لیونۍ هوا راوالوتله د خپل اولاد خپلو پلرونو هم وجل شروع کړه او اوس د رومان د سرحدونو نه ورپورې وتو د اباسین جانان شیرونو هم وجل شروع کړه مننه تاسو ته یو نظم ما ډالۍ کې راوړی دا نظم درته وړاندې کوم د دې نظم نوم دی چغه چغه د پښتنو دستور دی تاسو ټولې پیژنئ چې کله څه آفت راشي څه قدرتي آفت یا انساني آفت نو چغه وشي چې ټول راوځئ څوک ورته غږ وایي څوک ورته چغه وایي مختلف علاقو کې نو دغه چغه ده پښتو زمونږ ژبه زمونږ ځان زمونږ ژوندون دی پښتو زمونږ دستور زمونږ تهذیب او تمدن دی پښتو د چې رڼا رڼا خبرې راته ښایي پښتو د چې انسان د ترقۍ په لوري بیایي دا ښکلې ښکلې ژبه چې د شاتو نه خوږه ده د ژبو په تاریخ کې پخوانۍ ده او سوچه ده کوټلې ده فراخه ده او ښه په طول پوره ده د علم هرې څانګې ته فراخه یې سینه ده موږ ټول په دې پوهیږو دا په دې چې پښتانه یو واړه یو که زاړه یو نارینه که زنانه یو پښتو چې د پیړو نه په نړۍ کې د ګویا نه پښتو چې د خپلو عظمتونو ثناخوانه اشر غوبل جرګه اجره دنیا ته ما ښودلي څوک ورته بلند روي مختلفو علاقو کې مختلف نومونه دي اشر غوبل جرګه اجره دنیا ته ما ښودلي د نن جمهوریت له بنیادونه ما ایښلي دا تیږه ننواتې ټولانه زما ایجاد دی دنیا کې چې د هر یوې ټولنې ژوند پې خاد دی زما بچي تباه شول په تعلیم د پردو ژبو بچی کله پوهیږي په تفهیم د پردو ژبو پردی ژبې د زده کې خدا خپله ته هېرېږي په دې مې د تعلیم د هوښیاران کله پوهیږي
مننه. زما بچی تباه شول په تعلیم د پردو ژبو. بچی کله پوهیږي په تفهیم د پردو ژبو. پردۍ ژبې د زده کړي خو دا خپله ته هېرېږي. په دې مې د تعلیم د هوښیاران کله پوهیږي چې ژبه د چا سپکه شي نو قام خو به سپکېږي. چې ژبه چا نه ورکه شي نو قام به هم ورکېږي. په هر څه ښه پوره ده خو 8 کروړه بچو کې پرته ده لا تر اوسه د غټ جهل په تیارو کې. زه نن د یو لیکوال په حیث په دې باندې پوهېږم چې بې د دې نه زه د تباهۍ کوهي ته لوېږم. یورپ دی، امریکا ده، که چینیان که جاپانیان دي، دا ټول د خپلې ژبې په وزر بره روان دي. تر څو چې رسنۍ، سکول او روزګار کې پښتو نه وي تر هغې به د ژبو په قطار کې پښتو نه وي. یورپ دی، امریکا ده، که چینیان که جاپانیان دي، دا ټول د خپلې ژبې په وزر بره روان دي. تر څو چې رسنۍ، سکول او روزګار کې پښتو نه وي تر هغې به د ژبو په قطار کې پښتو نه وي. اوس بې د لارې تله نه کېږي، راشه اوس په لار شه. د ژوند په هره څانګه کې پښتونه اوس بیدار شه. زه هسې د خپل قام د رهبرانو ته حیران یم. د وخت د سیاست د هوښیارانو ته حیران یم. پښتو د ټولو مور ده خو دا څه دي نافرمانه. په خوله به پښتانه وي خو په زړه کې روګردانه. راځئ چې دغه ټولو ته جولۍ وړاندې خوري کړو. راځئ چې د پښتو په نوم دوی یو بل ته نږدې کړو. راځئ چې دغه ټولو ته جولۍ وړاندې خوري کړو. راځئ چې د پښتو په نوم دوی یو بل ته نږدې کړو. راځئ چې دوی د ژبې په عظمت باندې خبر کړو. ښکاره د خدمت په حقیقت باندې خبر کړو. د زړه په غوږو واورئ زما دا یوه خبره. د زړه په غوږو واورئ زما دا یوه خبره. ملاتړ وکئ، غیرت وکئ، راپاسئ ښه په نره. منکر له خپلې موره یې دا څنګه پښتانه یې؟ په شته مټو بې زوره یې دا څنګه پښتانه یې؟ دا څنګه د دې قام د دې وطن تاسو بچي یې؟ یا زه لیونی شوی یم یا تاسو لیوني یې؟ ډېره مننه.